سلامونه ستړي مشئ ګرانو لیدونکو، دا خپرونه به تاسو ته د ایران د پلازمېنې تهران څخه سلامونه ستړي مشئ ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ اوسئ. د ایران هېواد پلازمېنې تهران ته راغلي یو او له دې ځایه مو غوښتل چې تاسو ته یوه لنډه خپرونه جوړه کړو. زه سید وزیر آن یم او زما سره د څنګ ملګري ښاغلی عابر صاحب او سمسور صاحب هم شته دي. دوی هم په دې سفر کې زما ملګري دي. دا چې د ویډیو نه هدف صرف په هغه باندې خبرې اترې نه کوو چې زه په خپله ډېره ترخه خاطره لرم، کېدای شي ډېری افغانان دې ځای څخه ډېره یوه ترخه خاطره ولري، خو په دې باندې نه غږېږو. صرف خپرونه تفریحي اړخ لري یا خپرونه به تفریحي. نه پوهېږم عابر صاحب، اول به تاسو ته ښه راغلاست ووایم، بیا به د هغه نوم مې اخیستی خو دا نوم رانه هېر شو. ډېره مننه ان صاحب. ټولو لیدونکو ته سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول به ښه وي او دغه ویډیو به تر وروستۍ شېبې راسره وګورئ. سمسور صاحب او زه هم خپل سلام او مینه د ستاسو د پیج او ادرس ګرانو مینهوالو او تعقیبوونکو ته تاسو ته وړاندې کوم. احساس خو دا دی ان صاحب چې که د خپل هېواد سره پرتله کوو نو سړی خفه کېږي دې باندې. بس د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې وګرځېدلو د دې خلکو هغه فرهنګ، کلتور او د دوی هغه د وطن سره مینه او د دوی د وطن ښکلاګانې او هغه کار چې دوی خپله د ځان لپاره کړی دا ټول د یو څه آرام یو د یو څو ورځو لپاره چې دلته یو خو یو خفګان به له ځان سره ځکه وړو چې خپل هېواد او دې ته چې په کتو کله چې پرتله کوو بیا سړی خفه کېږي. رښتیا ده. او سمسور صاحب نه یوازې د دې ځای شاټونه ما رااخیستي، دوی د میټرو کوم سیستم چې دی د خپلو هېوادوالو لپاره چې کومې اسانتیاوې دوی رامنځته کړي دي، تر څنګ نور هغه سیستمونه یې چې جوړ کړي دي. او د دې تر څنګ دې سیمې ته چې فکر کوم د یوې غونډۍ په سر باندې دا مینار جوړ شوی دی، نو څه فکر کوې که په افغانستان کې یا خوست کې دغه سیمې ځایونه جوړېږي؟ او مهمه دا وه چې ډېر مهم ځای ده او دې ته یوه روپۍ ټکټ هم نشته دی. عابر صاحب وویل ان صاحب چې دا د ځان سره د خفګان یو څه وړمه، هغه بېل بحث دی. ولې زه کله چې د دې هېواد نه په خیر خپل هېواد ته ځم، یو شی چې وړم هغه به دا وي چې د دې خلکو د هېواد دپاره کار او په خاصه توګه په ډېر پورې لکه څه ډول چې تاسو پوښتنه وکړه، خوست کې موږ ورته څوک ورته شمشاد ته په وایي، څوک ورته د بیرغ ته په وایي، ځینې پکې د ازادۍ نوم اخلي، د ازادۍ غونډۍ هم ورته وایي. دغه دوه غونډۍ دي
همدغه د بیرغ تپۍ که زه یاده کړمه دغه ځای باندې تر دې ډېر ښایسته ځای جوړېدلی شي. جالب چې شی دی ډېرو ځایونو ته موږ لاړو، تقریبا د تهران وراخوا شیراز مو او امیر صاحب ولیده، مشهد خواص هم چې کله راوړئ نو ضرور به یې مفتو کې هم وینئ. هلته ډېر بهترین پارکونه و، ډېر دا ډول ښایسته د تفریح لپاره ځایونه جوړ شي. جالبه دا وه چې مفت و. زه وایم هغلته چې کوم ځایونه دي که لږ د خپلو هېوادوالو دپاره که مفت هم نه دي ټیکټ یې ارزانه شي، دا به ډېره ښه خبره وي. ستاسو پوښتنه به په لنډو دا ځواب کړم چې موږ تر دې ډېر ښه ښه ځایونه هلته په هېواد کې لرو، خوست کې په خاصه توګه چې تر دې ډېر ښایسته ځایونه ورباندې جوړېدلی شي. ډېره مننه. نور مودان که نور څه ویل نه غواړئ نو بیا داسې کوو چې یو څه چې زه نور غواړم په 2013 کال کې په 2013 کال کې د وخت نظام ګورنمنټ چارواکو هغه د خوست د آتمامات سیمې تکرارا یادونه وشوه چې دغه سیمو باید په ملي پارک باندې ونومول شي او وهم نومول شو. بالاخره تر اوسه یې چارې نیمګړې دي. که په خوست کې آتمامات د یو ځاځ میدان د مساخیل دي، په دغو ځایونو کې که داسې سرمایه ګذاري وشي، باوري یم چې په خوست به یو داسې ځای واوسېږي چې نه یوازې د افغانستان په خطر بلکې د نړۍ نه به هم هغه سیلانیان چې راځي افغانستان ګوري، د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري، د خوست به یې لومړیتوب. ډېره مننه. ډېره مننه. هڅه وکړو چې د دې ځای او د نورو ځایونو ښایسته ښایسته